کولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو ویوز زیات کړئ. د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو شیر زیات کړئ. یعنی په دغه ویب سایټ کې تاسو خالي د خپل ټیک ټاک ویډیو لینک ورکړئ نو دغه ویب سایټ به اتوماتیک تاسو ویډیو په 15 ګروپانو کې په خپل شیروي. د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو په کومنټ باندې لایکونه زیات کړئ. د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیوګانو فیورټ زیات کړئ. نو دوستانو ډیره خوندوره طریقه ده. ما مخته یو بل طریقه هم درخولې و، هغه طریقه هم کار کوي، دغه طریقه هم کار کوي. که چیرته تاسو دغه دواړه طریقې استعمال کړئ نو تاسو په ټیک ټاک کې په خپل ویډیوګانو باندې د ورځې 1 میلیون ویوز مخصلای شئ. نو ډیره خوندوره طریقه ده دوستانو. کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول زه راځم په خپل موبایل کې ټیک ټاک خلاصوم، تاسو ته خپل ویډیو درښکاره کوم. ګوره دغه ویډیو د اوس راځو دغه ویډیو ویوز در زیاتو، په کومنټ باندې لایکونه ور زیاتو، شیر ور زیاتو او فیورټس ور زیاتو. نو دغه رقم ګوره دوستانو اول واره دغه ویډیو په کومنټ باندې لایکونه ور زیاتو. ګوره په دې ویډیو باندې فلحال دوه کومنټونه سوي دي، مستر خان کړی دا او یو داوود کړی دا. اوس دا داوود کوم کومنټ کړی دا، اوس راځو زه غواړم چې دغه کومنټ ته په یوار باندې ډیر لایکونه ورکم. ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ فلحال په دغه کومنټ باندې یو لایک هم نشته. نو زه راځم دغه کومنټ ته په یوار باندې ډیر لایکونه ورکوم. دل پر سمپل تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، هر براوزر وي کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته براسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/tiktok_new-app. دا به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ talim.seo.com/tiktok_new-app. دا به سمپل تاسو سرچ کړئ. کله دوستانو دا تاسو سرچ کړئ نو دغه اپلیکیشن هم راځي، اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډولای شئ او ډایرکټ تاسو په ویب سایټ کې کولای شئ. نو زه ډایرکټ په ویب سایټ کې کوم. نو ما په ویزټ ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. کله سم تاسو په ویزټ ویب سایټ باندې کلیک وکړئ بیا دا رقم شکل راځي. نو اوس ګور دوستانو په دې کې ډیر اپشنان دي. اوس راځم اول په کومنټ باندې لایکونه زیاتوم. ګور موږ سره اپشن دي کومنټس هرټس په نامه، لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. لګور وای انټر ویډیو یو ار ال. اوس د کوم ویډیو لینک تاسو کاپی کړی وو دغه ویډیو لینک به ورکړئ، په سرچ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. ګور وای په دې ویډیو باندې څو کومنټونه سوي دي؟ دوه کومنټونه سوي دي. سمپل په دغه کومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور هغه دواړه کومنټونه به تاسو ته راوړوي. وای دغه داوود څخه کړی دی، په دې یو لایک هم نشته، او مستر خان څخه کړی دی په هغه باندې 46 لایک دي. زه د داوود کومنټ ته لایک ورکوم. لاندې ګور هارت نشان در سره سمپل په دغه هارت نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په هارت نشان باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ کومنټ هارت سکسسفولي سنت. اوس راځو موږ د دغه ویډیو کومنټ ګورو. نو زه ور راځم د سمپل ریفریش کوم. نو دا ما ریفریش کوي بیرته د ویډیو ته رالم. نو زه د دې کومنټ ګورم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې په دغه کومنټ باندې 15 لایکونه راغلي دي. نو دغه رقم تاسو دا یو دوه ریفریش کوي تقریبا 15 لایکونه دغه کومنټ ته په یو ور باندې ورکوي. نو دا دوستانو موږ څنګه کولای شو په ټیک ټاک کې په کومنټ باندې لایکونه زیات کو. نو اوس راځو دوستانو زه تاسو ته د ویوز طریقه درښیم چې موږ به په ټیک ټاک کې په ویډیو باندې ویوز څنګه زیاتو. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو ویوز دي هغه 115 دي. نو اوس راځو زه دغه ویډیو ویوز زیاتوم. سمپل به تاسو دغه ویډیو لینک بیا کاپی کړئ. کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ سمپل بیا په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته براسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/tiktok_new-app. دا بیا تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ، سمپل په گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډولای شئ او ډایرکټ تاسو په ویب سایټ کې کولای شئ. نو زه بیا ډایرکټ په ویب سایټ کوم. سمپل ما په ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. نو ګور بیا به تاسو ته دا ویب سایټ خلاص. نو اوس دا ور زه ویوز زیاتوم. ګور د دویم اپشن د ویوز، په دغه ویوز باندې به تاسو کلیک وکړئ. سمپل هغه کوم ویډیو تاسو ویوز ورکوي دغه ویډیو لینک دلته کې پیسټ کړئ. ګور وای فلحال دغه ویډیو ویوز دی 15 دي. خالي په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو ګور وای سکسسفل ویوز سنت. اوس ویوز ګور د موږ ویډیو ته ورکوس. ګور فلحال 15 دي. زه راځم دا ریفریش کوم. ګور یو زور شپږ نوي سو. نو دغه رقم کله دا بیا تاسو ریفریش کړئ نو تقریبا دا 2000 ویوز په یو ور باندې ورکوي. نو اوس راځو دوستانو موږ په ټیک ټاک کې د خپل ویډیو فیورټ زیاتو. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ فلحال دغه ویډیو تقریبا 100 کسانو فیورټس کړی دی. نو اوس راځو دغه فیورټس ور زیاتو. بیا به سمپل تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ. کله تاسو دغه ویډیو لینک کاپی کړئ بیا به سمپل تاسو هغه ویب سایټ ته راسئ. کله تاسو دغه ویب سایټ ته راسئ دوستانو ګور په دې کې اخیری اپشن د فیورټس، په دغه فیورټس باندې تاسو کلیک وکړئ. نو کوم لینک تاسو کاپی کړی هغه لینک به ورکړئ. په سرچ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور وای دغه یو کس د دغه ویډیو فیورټس کړی دی. سمپل په دغه فیورټس اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ ګور فیورټس سکسسفولي سنت. نو اوس به سمپل تاسو خپل ویډیو ته راسئ. دغه سمپل تاسو ریفریش کړئ. کله تاسو دغه یو ریفریش کړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه ویډیو 192 کسانو ګور دلته فیورټس کړه.